بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې دغه یو بله ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده او د قصې نوم دی خړامبو ترور. ډېره ښکلې مزیداره قصه ده او د دې نوم نه به هم تاسو ته پته لګېدلي. امید ده چې انشاءالله ستاسو به خوښه شي او که خیر نو قصې له به راځو. وایي چې پخوا په زمانه کې په یو کلي کې یو ښځه وه چې هغې په یو کار کې هغه لکه زموږ خلک چې خبره کوي چې په هر کار کې صفر وه، نه په پخلي کې نه په بل څه کې، په یو کار کې نه به هغې له چل ورته او نه به یې کولی شو او نه پکې د هغې سره څه تجربه وه. خو خبرې به یې دومره کولې چې خلک به یې دغه کړو نو لکه تا به وایي چې دې خو دنیا په بل اړول ده او دې خو دنیا چې کوم دی نو لیدل او په هر څه باندې پوه تش د دې ژبې وه تشه د خبر وه. نو د دغې د وجې به ورته په کلي چم ګاونډ کې به ورته خلکو خړامبو ترور وي چې یاره خړامبو ترور نور د هېڅ هم نه ده خو تشه د خبرو ده. د خړامبو ترور یو خاوند و. خړامبو ترور یو ورځ په کور کې ناست و چې ناګهانه راپاڅېده. خاوند یې د کار نه ستړی راغلی په کټ کې پروت و نو دې خپل خاوند ته وویل چې ای سړیه خوښه ده نه ده چې میچې وغواړم او میچې وخورو ډېره مزه به وکړي میچو ته مې ډېر زیات زړه شوی. دا خاوند یې ورته وویل چې ای ښځې میچې خو ډېر ښه شی دی ډېره مزه کوي او زما هم ډېرې زیاتې خوښوي خو ستا نه مې ګوره د څه کار تمه نه کوي خدای ته وګوره دې جولی ته وګوره په قلاره کښېنه او ته مړه ته به میچې غړل ده قلاره کښېنه سړی ته نه شي کولی. پخوا دا مشینان نه اوس چې کوم دی نو میچې په مشینانو په دغه څیزونو باندې غړلی کېږي جوړېږي خو پخوا خو مشینان نه ټول کارونه به په لاس کې د هر قسمه کار به خلکو په لاس کو زیاتره نو میچې به هم دغه شان د خلکو په کور کې په لاسونو غړلې. نو دا ښځه ورته وایي وی خدایا توبه ای سړیه دا ته څه وی زه به اوس میچې نشم غړلی تا ته زه څنګه ښځه ښکارم تا ته زه دومره کمزور ښکار شوم او دومره درته ناراسته ښکار ته اوس څه کوه چې زه میچې غړلی شم او که نه شم غړلی. بس ښځه ډېره په شوق کې پاڅېده او خاوند خو تندي له ټک را پرېښود ده وایي چې بس الله دې مل ښه الله دې خیر کړي چې اوس ښځه به اوس څه چل کوي. خړامبو ترور پاڅېده تڼۍ ته یې ځان ورسو. تڼۍ که زمونږ ملګري نه پېژني زیاتره خلک خو به یې پېژني خو یو کس نه مې نه پېژني نو د هغو دپاره زه ووایم چې تڼۍ چې دا د لرګي جوړ کړی شوی یو داسې بکس وي که نه چې خانې خانې پکې جوړ کړی شوي صندوق شانتې خو لږ وړوکي شان صندوق وي او له پاسه پرې سر داسې بندېږي کولاویږي دغه شان صندوق لکه څنګه چې په بازار کې د اوسپنې یا چې کوم د اوسپنې د څادر نه جوړ کړی شوي مړستنې دا بسترې پکې خلک دي دغه شان دي خو وړوکی وي او مخې ته یې بیا داسې هغې نوم زما نه یو څه هېر شو مخې ته لاندې په یخ کې هغې ته هغه سوری غوندې کې شوی او داسې په هغې کې داسې ټوټه غوندې کې د لرګي ږدي چې د هغې نه کله اوړه رالي یا کومه خانه کې دانې یا څه چې کله رالي نو ټوټه داسې اوچته کړي نو هسې راوبهیږي هغه شان چې کله هغه ضرورت پوره شي نو واپس پکې ټوټه کېږي. نو دغه دی چې کوم دی نو دغې بکس ته دغه شي ته تڼۍ وایي زموږ که رښتیا پخوانو کورونو کې اوس نن سبا به زما په خیال چې دومره زیات به نه وي د هغې تڼۍ ځای چې کوم دی نو د هغې پسې هم دغه بکسونه او دغه څیزونه راوتي دي. نو خړامبو ترور تڼۍ ته ورغله د تڼۍ د خولې نه یې هغه تخته اوچته کړه او بس اوړه یې ترې راوبهول خانک کې یا په څه څیز کې اوړه راواغسته او بیا راغله اوبه یې پسې راواغستې ښه ښکلې ورته کېناسته ښه مزېداره ښه په شوق او دا خاوند یې اوس په دې کټ کې رانیغ شو نو اوس دا سر یې دغه شانتې کېښودو دې ښځې ته په فکر کې ګوري چې خدای پاکه ښځه څه چل کوي. ښځه اوس په یو لاس اوړه دا دی لګیا ده داسې لړي او په بل لاس ورته اوبه راړی په یو لاس اوړه لړي او په بل لاس اوړه اخیږي لګیا لړي نو دومره یې خیال ونه کړو او تاسو خو ما وي چې نه د هغې تجربه وه نه ولا د څه شي چل ورته په څه کار پوهېده نه چې یاره دې ته څومره اوبه ور اچول غواړي نو دومره یې اوبه ور واچولې چې لړله نو اوبه یې پکې سیوا کړې او د میچو غړلو دپاره چې څنګه اوړه پکار نو د هغې نه یې چخړ کړ چې چخړ یې کړ نو دا اوړه یې داسې کېښودو او د لږ د ځان سره داسې سوچ وکړو او بیا یې دې خاوند ته وویل چې ای سړیه دا اوړه خو څه لږ چقړ شانته شو خو که دې خوښه نو میچې خو د دې نه غړلی کېږي خو لیټۍ به ترې پخه کړم لیټۍ به دواړه وخورو. خاوند ورته وویل چې ښځې خدای ته وګوره
خدای ته وګوره د دې کار نه ښه لاره شه او د دې نه به څه بل څه ستړي به ترې جوړه کړي او بل څه لانجه به جوړه کړي او مړه اوس ته لیټۍ به اوس ته څه پخوې خو ښه لاره کښېنه بیخي په ښه لاره کښېنه. دا ښځه ورته وایي چې وای خدایه توبه اوس به څه لیټۍ نه شم پخولی لیټۍ څه پخل دي خو سمڅۍ وهل دي بس دغه اوړه به پاخه شي لیټۍ به ته جوړ شي پخه به شي دواړه به وخورو. سړی ورته وایي ښځې بس ما له دا سر مه خوره خو چې څه کوې ځان له کوه زه ځان له ستړی یم له کاره راغلی یم زرې زرې پروت یم تا ما له مازغه وخواړه. بس ښځه ولګي وایي چې مړه بس په دې کې څه دي خو اوړه لږ چقړ شوي دي خو لږ لږې اوبه به ورته نورې واچوم لږ به ښه چقړ شي بس د لیټۍ مناسب به شي. بس لوښی راولي اوبه ورته نورې ورواړې چې نور ورته ورواړې چې بیا پکې لږ ساعت سمسې ووایي لږې ورته نورې ورواړې چې بیا پکې لږه سمسې وي بیا ورته نورې ورواړې. نو څه چل وکړي چې ګړوب ترې جوړ کړي ګړوب ترې جوړ کړي او د لیټۍ دپاره چې څنګه اوړه جوړول پکار وي هغه ترې د هغې نه یې وباسي چې بیا داسې سوچ وکړي چې یاره اوړه خو مې ښه نروب کړه بیا دې خاوند ته وایي چې سړیه دا اوړه خو زما په خیال چې ما فکر ونه کړو که څه چې اوبه رانه پکې نورې زیاتې شوې او خیال مې ورته ونه کړو خو زه داسې کار به وکړم چې بړه پرېږدوی هېڅ خبره نه ده لیټۍ او میچې په تندر وله ښه مزېداره ده چې ترسکونه کړي چې دله پخومه چې ګوتې به ورسره وخوري او بس که دې خوښه کړي به ترې جوړه کړم. خاوند تندي له ټاقه را پرېښودی چې ښځې خدای ته وګوره او لکه دې جولې ته وګوره ته ښه لار شه زه تا ته مینت کوم تا ته سوال کوم ته ښه لاره شه تا دننه پورې نه څه کار سم کړی دی او نه به سم وکړي او لاول دې میچې غړېدل د هغې نه د لیټۍ جوړه خو د لیټۍ نه اوس کړي جوړه خدای خبر چې د کړۍ نه به څه جوړه خو په ښه لاره کښېنه او ځان مه ستړی کوه نور بل څه ستړي به جوړه کړي خو ښه لاره دا خړامبه و چې هله خدایه سړي ته وګوره سړی لیونی شوی کړي پخول څه ګران خو کار خو نه نه خو پیاز ټماټر به ورته ور واچوم او مرچ مساله او دا سیزونه میزونه او مالګه دا به ورته ور واچوم خو بس تیاره کړي ته په دې کې څه لګیا شوه. خاوند ورته وایي چې څه کوې کوه زه ستا په چل نه پوهېږم ستا په حساب زه نه یم پوه نو دا څه چل وکړي چې دې ګړوب ته لږې اوبه نور ور واړی او مرچ مساله او دا سیزونه میزونه دا هر څه ورته ور واړی او په اور کې خوټ کېږي او لویه کټوه پرته وي دا رقارې جوړې خوټ کېږي لګیا خو چې کله ښه وخوټ کېږي راکوزې کېږي نو په هغې کې دې اوبه دومره سیوا کړي او مرچ مساله او دا سیزونه یې د داسې راچولي چې هغه نه کړي او نه څه بل څه شی هسې یو ګړوب او یو نروب غوندې کې شی پروت وي چې نه د هغې یو رنګ وي او نه یې څه خوند وي نه یې څه ذایقه هسې یو زیړ ګړوب پروت وي شربت پروت چې کله دغه کړي هم خوند ونه کړي نو دا ښځه داسې اریانه ناسته یو خفه شي وایي چې سړیه دا خو دې هم خوند ونه کړو او دا کړي ته هم سمه کړي ته جوړه نه شوه کړي پخه نه شوه خو زه خیر دی زما او ستا به په نصیب کې څه خوراک نه و اوس دې کې زما څه ګناه ده خو زموږ په نصیب کې به نن رزق نه و چې ما میچې کولی جو میچې ونه شو بیا مې لیټۍ پخولی جو لیټۍ هم ونه شو بیا مې کړي ته جوړول دا کړي هم ونه شو سړیه ستا په نصیب کې به هم نه و زما په نصیب کې هم نه اوس که دې خوښه نو دا کټوۍ وړمه چې دغلته بهر ته چېرته طرف ته واړومه چې لرې کړمه چې دا لوښی ته وزګار کړم دا سړی ورته وایي چې ښځې خدای ته وګوره ته بلکل په قلار او په آرام سره کښېنه او دا تکلیف به ته بلکل نه کوې او دا کړي چې کوم دی نو دا زه وړم او دا به چېرته واړم او ته لکه ته خدای ته وګوره ته به خوځې نه ګورې که ته وخوځېدې او تا کړي وړه نو ته به ورانې وکړې لکه تر اوسه دې یو کار صحیح نه کړو دا کار هم ورانې بس دې سړي چې څنګه د کټ نه ور دنګل نو دا خاوند چې څنګه د کټه ور ودانګي نو په دغه ځای کې خو دې خړامبو تر ورته بیا دا خبره زد شي چې راوسته ګوره زما دې خاوند ته دا څه کار دی خو کټوۍ هغه سترې بس دغه شان دا کړي چې دی دا ګړوب چې دی دغه شان چېرته ور شیندلي ور ګزارلي په دې کې څه خبر راغله نو د نغري غاړه ته خو دا ښځه ناست دی بس دې ښځې چې څنګه دا خپل خاوند ولیدو ډارې په دې کټوۍ رامله کړې ده او دروازه چې کوم دی نو کولاو او ور کولاو او بس په ډېره تادۍ نه د ډېرې بد نه چې دا کټوۍ چې ورسمه کړې غرب شي چې بر د کوڅې طرف ته یې ورشغولې ده دا ګړوب او دا کړي او دا شی چې تللی لکه نه بار ته یو صوفي صاحب ښکلې تکې سپینې جامې مزېدارې اغوستې ښکلی ځان یې سوټ بوټ کړی ښکلی ځان سنبال کړی ښه مزېدار او را روان و چې په دغه ځای کې اتفاق برابر شو په دغه ټایم دی بار سره روان دا ګړوب دا کړي چې لاړ او چې په هغه اجاز ټوله ولګېده او صوفي صاحب چې دی نو هغه رنګ بنګ شو او ټول تک زیړ شو
عاجز او وسوځېدو په بد حالت د صوفي صاحب اوس دا برډار خېږي او قارېږي او دا د خولې نه دا پشم روان دی دا دوړې خېږي خاوند د خپلې ښځې د خړامبو ترور ته وي چې ښځې تا ته ما نه وي چې تا ته ما وینې چې د میچو نه خلاص او د دې نه به بل څه جوړ کړه بل څه دې ته اوس جوړ کړه که نه زه به اوس دې صوفي صاحب له څه جواب ورکړم د صوفي صاحب سره به زه اوس څه کړم نو دا وه زموږ نن یو ښکلې خوندوره او مزیداره قصه انشاءالله او امید دی چې زه به ستاسو به خوښه شوي که خیر وي انشاءالله د داسې نورو د خوندورو او ښکلې مزیدارو قصو سره بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو هېڅ چېرې مه ځئ ښه ده او بد شه د الله په امان